بازي جنکۍ محبت غرقې کړلې بازي هلکان د پولۍ پړق و د کیمرې شوقینه یاره لږ تپوس یې وکړه د هغه چم یتیمانان د پولۍ پړق is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. کې هم حسن شته هم مینا په دې ښایسته فضا کې چې هم حسن شته هم مینا رباب که دلته کېږي نو په خپله به ټنګېږي عزتمندو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ عزتمندو کتونکو په دې توره تیره کې د یو بل رنګین او د یو ښکلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم عزتمندو کتونکو نن په قبایلي ضلع عموما تحصیل یکغونډ چې کومه دی په دغې کې یو مشاعره را جوړه کړې شوې ده چې هغې ته د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راغلی دی په دغې مشاعره کې ښاغلی پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب هم شرکت کوي د هغې سره سره ضمیر خان ضمیر صاحب چې د ځوانو جذبو شاعر دی سره دلته چې کوم قومي مشران دي هغه موږ سره هم ګډون کوي په دې مشاعره کې د هغوی نه به هم پوښتنې کوو واپس به راځو د دغه مشاعرې طرف ته به راځو خو د یو وړې شانتې دمې نه د یو وړې شانتې وقفې نه پس خانی دا عدد پریگدا مکڑا نشی دا عدد پریگدا او ترنی مشپی دا عدد پریگدا ودت یارو خوڑلی چاگٹ لی دینا او پریگدا زڑا مین دی نشتا خوگا مینا دی نشتا یار آغا مینا دی نشتا چی بیلا محبت نمڑے نتیرے دلا ہو نتیرے دلا ہو زخمی زڑگی لمیٹا کورشا لکا پریوت پما خورشا او لگ می ملم د زړه پکور شام پختان د ملم ډیر قدر کونا ډیر قدر پیرا دا ملنګ سړې کړپ دوارنګ سړې زپ ژوند مین یما زنیم د جنگ سړې پیرا دا ملنګ سړې ته چې ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړې هېر به مې شي څنګ هغه سر ته پایه بنګ سړې ته چې ورته وګورې بدرنگ سڑے ہیر بمیش سنگ ہگا سر تا پایا بنگ سڑے پیرا دا ملنگ سڑے کڑپ دوارنگ سڑے زپ جون مین یما زانیم د جنگ سڑے پیرا دا ملنگ سڑے دو احتراما غیگور کا مسافر دے تپردی کلمہ خاما غیگور کا مسافر دے ستڑے راغلو بی اراما غیگور کا مسافر دے او سالو مخ خودو کی خوفاخنم خوپریوتم نو ستا د مخ پوتو کې خو خوښ نه وم خو پرېوتم نو کوی په غاړه د سړي سترګې تورېږي نه سر او شعر دی چې زه چې خطا شم دا غوسه شي او چې دا خطا شي زه چې خطا شم دا غوسه شي او چې دا خطا شي زه یم خیر دی د انسان نه خطا کېږي نه سر
is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. داسې غونډې کېږي چېرته چې ادبي ریاضتونه کېږي هغلته جنګ نه وي هغلته ټوپک نه وي جاوید شاه درمان صاحب څه ډېر ښه ویلي دي چې د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلمه موږ به اوس د پښتنو ژوند په رباب او په سندره باندې آبادو ډېر ښکلي کاکاګان ځوانان ناست دي د غندل کاکا یو بچی هم ناسته وه زه ډېر خوشحاله شوم چې زما ملالې پې د لوی میوند غذا ګټلې زاهده ته ده یا قربان د زوره څه خبرې زموږ ملالې هم ناستې وې شعرونو له راځمه ترنم کې یو کوشش کوم د سنګر صاحب دپاره چې ستا غېږې له راغلمه آباد شما ساقي د واړه ګناهونو نه آزاد شما ساقي چې ستا غېږې له راغلمه کابلا د انګور اوبو کې خوند د بارود په امن پسې ړوند شما برباد شما ساقي د واړه ګناهونو نه چې ستا پکې غرضونو جهاد ما ساقي چې ستا غرض پوره شو نو فساد شما ساقي د واړه ګناهونو نه د کوزه کلي مالکې چې په تمبل ګوتې راښکې جوړ زه ورته په نیمه شپه رایاد شومه ساقې د واړه ګناهونو نه افغانو ما چې تا قربانولم نو زمری وم چې خپل تپوس کوما نو جلاد شومه ساقي د واړه ګناهونو نه ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته او هغه ګوته یې رقیب له یوړه هغه د سور بچي پې غوا واخیسته تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په منځه کې پاتې شوی هغه هم مسافت ځان ته زید نه قدم پریښې زاهد د چا دپاره چې دا واړه علم پریښې او چې چېرته محبت عبادت نشي یارانو چې چېرته محبت عبادت نشي یارانو که نوم دی نو جانان ته مې په دې د صنم پریښې په خادو کې داسې محفلونه سازول یا نور داسې په معاشره کې د دې محفلونو څه اثر دی په یو زلمي کل باندې د دې څه اثر پرېوځي دې نه دوی ته ډېر ښه میسج میلاویږي چې دوی دغې سره محفلونه جوړوي او هغې ته ځي او په شوق سره هغه ته دغه اوري او بیا راځي او په هغې باندې ډسکشن کوي او د موبایل او دغه نه لرې اوسي او په داسې شاعرۍ کې او داسې محفلونو کې ګډون کوي نو دا د دوی دپاره ډېره بهتره او ښه موقع ده چې تاسو ایم پی اے نه ویم تاسو د دې ټولنې بنیاد ایښی او د دې ټولنې چې کم کردار و هغه تاسو لوبولی و او تاسو دغه ادبي هلو ځلو شروع کړې وه اوس تاسو د یو ذمهوار او یو ذمهداره کرسۍ باندې کېناستلی آیا د شاعرانو د ادیبانو دپاره به په صوبایي اسمبلۍ کې څه اواز پورته کوئ او که نه بالکل خامخا به یو چې ته ځکه چې
کله موږ د خپل شاعر او د ادب خبره او د دوی دپاره مطلب آواز اوچت نه کړو یا د دې پرمختګ دپاره موږ څه هلې ځلې ونه کړو نو دا بیا زموږ په معاشره کې به فقدان پاتې کېږي. دې زموږ په ژبه باندې ډېر لوی اثر لري. د دوی په دا خوږه ژبه کې زموږ په دا خو ښایسته فکر کې زموږ د اتلانو په شکل کې موږ ته یو تاریخ وړاندې کوي. نو که موږ د دې نه غفلت وکړو او یا دوی سره موږ دا مدد ونه کړو موږ د دې دپاره کار ونه کړو په اسمبلی کې نو دا به موږ یو خیانت کوو ځکه چې د دوی خدمت یوازې نه دی دا د پښتو ژبې د دې کلچر د کلتور خدمت دی او دا په موږ او دغسې په دې شاعرانو او ادیبانو یو شان فرض دی. هر سړی چې د خپل دا ژبه وایي که هغه هره ژبه وایي هره ژبه موږ ته محترم ده احترام ورته لرو او دغه هر ژبه چې ده د هغې دپاره خپل ادب او دغه ضرورت دی. خو چونکې زموږ ژبه پښتو ده نو موږ به ظاهره خبره ده چې د خپلو د دغې خلکو ډېر مدد کوو او دا زموږ صوبه چې پښتونخوا د پښتنو پکې زیات دغه دی نو دغسې به د پښتو ژبې دپاره ډېر کار کول پکار وي. is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. چې ما هم بلها موده جړلې یار په پېښور کې ما هم بلها موده جړلې یار په پېښور کې چې ګرم و د وینو سور بازار په پېښور کې دا نن چې خلک وجني او د خپل سره تېر دی وجلې دې سړي له چا پلار په پېښور کې دا نن چې خلک وجني او د خپل سره تېر دی وجلې دې سړي له چا پلار په پېښور کې یو څو قدمه مخکې پرې کابل او پرې نه خو مقابل ډېر مې کړی انتظار په پېښور کې اوس لاړ شم ایسارېږم نه په منډه ترې راځم چا ویلي چا شیندلی سور انګار په پېښور کې خدایه ما راغټ کو ما لوی کو دوی مړ کو خدایه نو ما ډېر غوښتو یار په پېښور کې چې څوک اجازه ته واسي څوک ورته نه وایي جانان د پولۍ پړق ته ناست دی د ښایستونو خاوندان د پولۍ پړق ته ناست دی څوک ورته نه وایي جانان د پولۍ پړق ته ناست دی د ښایستونو خاوندان د پولۍ پړق ته ناست دی دا بعضې بعضې جینکۍ محبت غرقې کړلې دا بعضې بعضې هلکان د پولۍ پړق ته ناست دی بعضې جینکۍ محبت غرقې کړلې دا بعضې بعضې هلکان د پولۍ پړق ته ناست دي و د کیمرې شوقینه یاره لږ تپوس یې وکړه د هغه چم یتیمانان د پولۍ پړق ته ناست دي چې تږي نه دي نو زموږ وینې یې ولې وڅښې زه درته ویم که نه خانان د پولۍ پړق ته ناست دي په هر یو شعر کې د الله پاک ناشکري کړې ده دا بعضې بعضې شاعران د پولۍ پړق ته ناست دي باسم صاحب دوه شعرونه دي چې چا ویل بغض کی نه په تربورانو کې سیوا ده چا ویل بغض کی نه په تربورانو کې سیوا ده او ما زر وویل چې نه په رقیبانو کې سیوا ده اوس هغه بیماري مې د قام سترګو له راغلې اوس دغه بیماري مونږ شاعرانو کې سیوا ده دا زه چې د یارانو نه خفه یم یارانو پوټس کې شان نشه مې په یارانو کې سیوا ده دوه شعرونه چې خدای شته تاونه به مې ټول د خپل جانان درنه وباسم تاونه به مې ټول د خپل جانان درنه وباسم خدای شته چې زور د هر ارمان درنه وباسم رقیبه واسین صاحب بخره غواړم رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړي نو کم درنه وباسم رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړې نوکان درنه وباسم او ځکه رقیب ته رقیب وایم نو زه شاعر یم رقیب بسن ماته رقیب وایي زه شاعر خو نه دی زه د قام سترګې یم هغه د دغه سترګو ازغې رقیب زما عمره په مینه کې ماهر خو نه دی راته یې ویل ضمیره مینه خو زه ستا سره کوم د دې رقیب نه په قرار شته څه کافر خو نه دی دنیا کې هغه قومونو ترقي کړې ده د چا ژبه چې خپله په تعلیم کې چین جاپان جرمني فرانس یورپ امریکې ټولو د ترقۍ راز هم دا دی او تاسو وګورئ په سند کې د سند په صوبه کې په سندۍ کې تعلیم هم دی په سندۍ کې عدالت هم دی په سندۍ کې دفتر هم دی په هر څه په سندۍ کې دي میډیا ټوله په سندۍ کې ده دا یو غزل لري چې زمونږ خادیان هم
د ویر نه بغیر نه چلیږي زمونږ خادیان هم د ویر نه بغیر نه چلیږي سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي زمونږ خادیان هم د ویر نه بغیر نه چلیږي سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي او چاله داغونه ورکړي چاله تعویذونه ورکړي چاله داغونه ورکړي چاله تعویذونه ورکړي لکه دنیا د دغه پیر نه بغیر نه چلیږي او زما د فن قدر قیمت د ستا ښکلا زیات کړی زما د فن قدر قیمت د ستا ښکلا زیات کړی دغه سکه ستا د تصویر نه بغیر نه چلیږي او د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي مننه د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي مننه جی او خلق بے حصه بے احساسه دي مزې وکړي خلق بے حصه بے احساسه دي مزې وکړي زمون کارونه د ضمیر نه بغیر نه چلیږي او د ځنې خال دی توازن را پیدا کړی پکې د ځنې خال دی توازن را پیدا کړی پکې د مخ بادشاہ دی د وزیر نه بغیر نه چلیږي او دا غم چې دی که نه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی دا غم چې دی که نه په دې د ژوندون خوند را جوړ دی د مینې کار د دې خنزیر نه بغیر نه چلیږي او ټول پېښوریان پې هم مین دي دی پې هم مین دی ټول پېښوریان پې هم مین دي دی پې هم مین دی خو اباسین ګوره د دیر نه بغیر نه چلیږي This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team.